د نن ورځې د ویډیو عنوان مو دی د نړۍ مشهوره سیاستوال له سهاره تر بېګا څه خوري او څه څښي. ګیډه ځوان زوړ سیاستوال مزدورکار او بل نه پیژني. دا له هر چا سره شته او ترې تمه لري چې څه ور ولېږي، څو فعاله وي او دی ورسره ژوندی او ګړندی پاتې شي. خلکو ته به دا جالبه وي چې پوه شي د نړۍ مشهوره مشران او سیاستوال له سهاره تر ماښامه څه خوري. لومړی راځو ډونالډ ټرمپ ته. ټرمپ په 2014 میلادي کال کې د امریکا ولسمشر شو، خو د جالبیاتو له وجې تر دې لا مخکې د نړیوالو رسنیو د پام وړ و. د هغه د خوراکونو په اړه ویل شوي وو چې د ورځې په اوږدو کې درانه او منظم خوراکونه نه لري، بلکې فاسټ فوډ یعنې ژر تیارېدونکي خوراکونه یې زیات خوښیږي او استعمالوي. د ټرمپ له ځینو عکسونو او مرکو څرګنده شوې چې هغه فش ډیلایټ، KFC، برګر کینګ او همبرګر زیات خوښوي. استیکي، پیزا او د فاسټ فوډ نور ډولونه هم د ټرمپ د پام وړ خوراکونه دي. دویم ولادیمیر پوتین. پوتین 66 کلن دی، خو د ورزش او ښه خوراک څښاک له کبله دومره عمر سړی نه ښکارېږي. د پوتین د خوراکي رژیم په اړه زیات معلومات په امنیتي دلایلو نه دي رسنیز شوي، خو خپاره شوي معلومات ښیي چې هغه چندان سحرخیزه یعنې سحر وخته پاڅېدونکی سړی نه دی. پوتین د سهارنۍ خوړلو ته بیړه نه لري، هغه غرمه مهال د سهار چای څښي. ویل کېږي چې پوتین له الکولو سره وران دی او نه یې څښي. پوتین د رومیانو، بادرنګو او کاهو زیات شوقي دی. د روسیې ولسمشر د خوسي غوښه زیاته خوښوي او ډیر وخت یې په ډوډۍ کې دا غوښه حاضروي. د دې ترڅنګ د ماهیانو هم زیات شوقي دی چې د ځوان پاتې کېدو یو دلیل یې همدا ګڼل کېږي. دریم انګیلا میرکل. میرمن میرکل له 2015 کال راهیسې د آلمان واګې په لاس کې لري او د نړۍ تر ټولو پیاوړې ښځه ګڼل کېږي. هغې په 2018 کال کې د یوې مرکې پر مهال ومنله چې عجایبو غریب غذایي رژیم لري. میرمن میرکل وایي وخت ته یې زیاته پاملرنه نشته، خو څه ته یې چې اشتها راشي یا د خوښې وړ کوم څه وویني خوري. المانۍ واکمنه د ختیځې اروپا خوراکونه، روسۍ سوپ، بادرنګ غوښه او دغه راز ځینې ایراني خوراکونه خوښوي. څلورم تریزا مې. تریزا مې د نړۍ د نورو مشرانو برعکس د فاسټ فوډ زیات شوق نه لري، بلکې خوښیږي یې چې خوراک ورته په کور یا دفتر کې د اشپز له لوري پاخه شي. دا نړیواله څېره په خپل کور کې د اشپزۍ تر 100 زیات کتابونه لري. د سیرلي غوښه، ماستې او لیمو اوبو نه جوړ شوی کباب یې تر هر څه زیات خوښیږي. تریزا مې نه په یوه مرکه کې پوښتنه وشوه چې که ټرمپ یې میلمه وي څه به ورته پاخه کړي. په ځواب کې وویل چې همدا کباب ورته تیار کړي. جاستین ترودو. د کاناډا صدراعظم په 2015 کال کې واک ته رسېدلی او له مشهورو نړیوالو سیاستوالو څخه دی. هغه وایي قهوه یې خوښیږي او له اسیایي خوراکونو زیات خوند اخلي. نوموړی له الکولو سره وران دی او وایي څه نه څښي. نو درنو دوستانو، دغه زمونږ نننۍ ویډیو وه، که خوښه شوې مې در سره شیر کړئ او لایک یې هم کړئ.